سورة المائدة ابتداء سورة المائدة شبقم قارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة دا مدني سورة ده او دې ته سورة العقود مو ذکر دي کې عقود نه عقدونه دي مسلمانانو نه الله رب العالمین خستی دي لوزونه مخکې په مظالم د جاهلیت باندې رد وکړو چې په کمزورو نفسونو باندې یتیمانان ماشومان صفحاء زنانه په دې باندې ظلم مکوئ. اوس د جاهلیت یو بل رسم باندې رد دی دلته چې هغه د حلال او حرامو په قانون کې د ځان نه ګوتې وهلو د ځان نه به حلال او حرام جوړول. نو دې صورت کې به الله رب العالمین په دغه تحلیل او تحریم د دې په دې شرک باندې عبارت کوي چې الله سره حلال او حرام کې شریکان نشته دی. مشرکانو ته به خپلو پیرانو ویلې مشرانو چې دا شی حلال ای به حلال ګڼلو دا حرام ابي حرام ګڼلو او حال دا چې دا حلال او حرام اختیار دا صرف الله رب العالمین سره دی. دې صورت کې بیا ایها الذین آمنوا سره هغه عقود ذکر کوي مؤمنانو ته هغه به په ځای راځي ان شاء الله تعالی. ابتدا کې الله رب العالمین فرمایي دعوی ذکر کړی د صورت چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ایمان والو پرواله او کې د عقدونو د لوزونو چې الله رب العالمین سره کړی دي. مؤمن چې کله کلمه وایي بس د لوز د الله سره راشي څنګه تبلیغ ولا مرګري دا خبره کوي چې تا کله د الله توحید ومنلو چې د الله نه غیر بل اله نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول منلو د الله رسول دی. نو اوس بستا په حلال او حرام کې خپل اختیار نه الله رب العالمین حلال حرام کوي او رسول بیان کوي چې رسول مونږ ته په حدیث کې ویلي الله راته په قرآن کې ویلي چې دا سیز حلال هغه حلالي او راته وایي چې دا حرام هغه حرام وي. ما ته په دې کې خپل عقل نه چلوو. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود پرواله وکړئ په لوزونو باندې. عقود بعض مفسرین ویل دا مختص دی په مؤمنانو پورې او عهود چې کوم دی عهد د عام دی دا الله رب العالمین د اهل کتاب او کفار مسلمانانو ټولو نه اخیستی. هغه احکام ته عقود ویل کېږي چې د ایمان په بنیاد باندې لازم شوي به مونږه چې مونږ به د هغې خیال ساتو خاص کر په باره د تحلیل او تحریم کې. بیا دا صورت چې نازلېده دا خو مدینه کې نازل دی خو دغه وخت کې په مکه کې د فتح مکې په وخت کې چې مکه فتح کېده د مشرکین په منځ کې د حلال او حرام متعلق ډېر رسمونه او رواجونه وو. څه وروسته سورت انعام کې راځي ځکه هغه مکي سورت دی هغې کې ډېر ذکر کړي وو خو بیا دلته هم ذکر کړه او دغه رنګه سورت نحل کې به هم راځي. نو الله رب العالمین اول د هغې رد کوي. دې ته رد د شرک فعلي وایي په فعل او په کارونو کې شرک کول د ځان نه حلال حرام جوړول. ایمان والا پورواله وکړئ په لوزونو باندې وحلت لکم بهیمة الانعام حلال کړی شوي ستاسو دپاره څاروي چارپایان. الانعام دې ته اضافت بیاني وایي د دواړو معنا یو د بهیمه والانعام خو بهیمه د بهم نه ماخوذ ده په معنا د چاړهتوب سره راځي
یو داسې څیز چې ژبه شته خبرې نشي کولی. او انعام د نعم نه دی، نعم هغې ته ویلی کېږي چې ګیا خوري او سریږي کوم څاروي، هغې ته ویلی کېږي. ورنه دواړه اصل کې یو دي، مصداق د دواړو یو دی. پښتو کې زموږ چارپایان وایي ټولو ته، هلکه دا څاروي دي چارپایان دي. دی بهیمة الانعام کې خلک وایي که نه وایي قرآن او حدیث کې موږ ته میخه وښایي. خلک دا سوال کوي که نه، دا بعضې اهل بدع دې دپاره یې کوي چې خلکو ته په ذهن کې دا ورچوي چې قرآن او حدیث پوره نه دي. وګوره میخه پکې نه ده ذکر. دا ډېر غلط سوالونه دي چې چا داسې جوړ کړي دې دپاره چې د خلکو ذهن کې دا خبره ورچوي. که بل مقصد د دې سوال یې تی ووایه، زه همدغه مقصد یې دی چې خلکو ذهن کې دا ورچوي چې قرآن او حدیث ګوره کامل نه دي، پوره نه دي. ګوره دا مسله پکې نشته. حالانکه میخه دا خو یو د بقر نوع ده، نوع من البقر دی، د غواګانو یو ذات دی بیل. څنګه چې په غواګانو کې مختلف ذاتونه دي که نه، دا پکې اچۍ ده او دا پکې چې کوم دی فارمۍ ده او دا پکې سیوالۍ ده او دا پکې فلانۍ ده. داسې پکې یو دی جاموس، دی یو نوع ده. او بل دا چې په بهیمة الانعام کې داخل ده که نه میخه. تو څه د دې نه معما جوړوي خلک دوکه کې. الا ما یتلا علیکم، مگر هغه څاروي چې لوستلی کېږي په تاسو باندې. معنا دا ده که چېرته په لوستلو کې یعنې د قرآن او حدیث په هغه وحي کې حرام شي، په سبا حرام وروستو راځي، بعضو تذکر وروستو کېږي انشاءالله. غیر محل الصید، مه کېږئ تاسو حلال ګڼونکي د ښکار، وانتم حرم، او حال دا دی چې تاسو په حرم کې یا په احرام کې. وانتم حرم من فی حالة الاحرام او فی الحرم، چې کله تاسو په حرم کې د حرم په حدودو کې دننه که احرام دې نن دی اچولی ښکار حرام دی، او کله چې د احرام واچو د میقات نه نو که د حرم په حدودو کې نم وي بهر هم وي نو هم په تا ښکار حرام دی. دا د احرام یو عزت او احترام دی. اما بیا که چېرته ښکار بل چا کړی دی او ستا دپاره یې نه دی کړی، ستا په نیت یې نه کړی، تا ته نه وایي چې لکه ورېږه زه تاسو له ښکار کوم څه در باندې خورم، تاسو د احرام والا ولا هغه احرام نه دی اچولی، یو ملګري یو ښکار یې وکړو تا له یې راوړو نو دا جایز ده. نبي علیه السلام خوړلی حدیث کې راځي. بل یو ملګري راوړو په حدیث بخاري کې راځي، هغه یې ونه خوړو ځکه هغه هم دوی په نیت کړی، چې ستا په نیت یې نه دی کړی. ملګری دی ځان له خپل ښکار کوي، تی په سوچ کې هم نه چې لکه دا ملګري روان دي او احرام یې اچولی دوی باندې خورم، ځان له یې وکړو او تا له یې راوړو بیا جایز ده. او که ستا دپاره یې وکړو چې ودرېږې دا احرام والا ملګري روان دي عمرې حج له، ښایسته غوښه پې تازه خورم دوی له کوم بیا به نه خورئ، ځکه چې تا باندې ښکار حرام دی. او ته به ورته ښودنه مو یې نه کوې، ښودنه به م ورته نه کوې چې ښکار دی وشه ته خو یو له تار خو جایز دی که نه یار، چا به ته بیا ولي موږ بیا وخورو، دا هم ناروا ده. چا ته به ښودنه هم د ښکار نه کوې، هغه د هوسۍ ده، هغه د فلانې شی دی، هغه د مرغۍ ناسته ده ډېره مزدار ویو له شا مولې راکړه، دا به هم نه کوې، ځکه ته په حالت د احرام کې دې نه ته منع شوی. د احرام خپلې پابندۍ دي، دا د الله دپاره دي، دا پابندۍ لکه روژه کې اوس موږ هم پابندۍ دي، دا هر شي خپله پابندي د دې به خیال ساتې. ان الله یقینا الله یحکم ما یرید، فیصله کوي دا هغه څه چې اراده وکړي. الله بادشاه دی چې څه اراده وکړي هغه شان فیصله صادروي، هغه نه څوک تپوس نشي کولی. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، اوس د کعبې سره چې کوم متعلق څیزونه دي د هغې تذکره کوي چې ګوره د دې بې عزتي ګوره ونه کوئ، دا خو شعائر الله دي، د الله د دین نښې دي، هر څیز به ډېر احترام کې. اے ایمان والا ولا تحلوا، تاسو بې عزتي مه کوئ شعائر الله، د نښو د دین د الله، د کوم څیز نسبت چې د الله دین ته کېږي د دغې به عزت او احترام کې. چې هغه مسجد دی، دغه رنګه هغه څاروي دي چې حرم ته بوتللی کېږي، لکه وروسته ولا القلائد ولا من البیت الحرام، دغه رنګه کعبه ده، دغه رنګه حجر اسود دی، حتیم دی، نو مساجد دی ټول، نو قرآن کریم مصحف دی، نو مدارس دی، دغه رنګه علماء کرام دي حق پرسته چې قرآن او حدیث بیانوي. د کوم څیز نسبت چې دین ته کېده د دې عزت او احترام کوه. دا موږ د څه د وجې کوو؟ د دین د وجې نه کوو، د دین د وجې نه د احترام دی. شعائر الله
دغه رنګ مینا ده، مزدلفه ده، عرفات دی، د دې نښې دي، د دې به عزت احترام کېږي. نو بې عزتي مه کوئ د شعائر الله ولا الشهر الحرام، او نه د هغه میاشتو د عزت، د عزت د میاشتو بې عزتي مه کوئ. ولا الهدي، او نه د هغه قربانۍ چې حرم ته لېږلی کېږي. ګوره حرم ته چې کومه لېږلی کېږي هم هدیه ده، خو دلته که اوس مثلا د اختر وخت راشي د غټ او خلک قربانۍ له څاروي والي، د دې به هم بې عزتي نه کوې، احترامي به یې نه کوې، ځکه دا د الله په نوم باندې دغه شوی دی چې دا قرباني کېږي د الله په نوم. ولا القلائد، او نه د هغه امیل والا څارو، دې ته تخصیص بعد التعمیم وایي. عامه هدیه ذکر کړه، بیا قلائد دا امیلونه به ځکه اچولی کېده چې دا به نښه وه د دې دپاره چې دا څاروی حرم ته روان دی، نو چا به هغې ته بیا څه نه ویل، ځکه دا د الله کور ته روان دی. عایشه رضی الله عنها فرمایي ما به په خپله د نبي صلی الله علیه وسلم د څاروو دپاره امیل جوړوه، امیلونه هغې ته به مې غاړه کې ور واچو، غاړه کې ورته داسې چپلې ور واچوې چې کومې ځایه غوندې، یا به داسې یو بل شی ور واچوې، صرف داسې یو هغه وله جوړ کړه امیل چې پته لګي چې یاره دا حرم ته روان دی، نو بیا به خلکو د هغې بې عزتي نه کوله، بې حرمتي. ولا القلائد، او هغه څاروي د امیلونو والا، د دې به هم بې عزتي نه کېږي. ولا آمین البیت الحرام، وعلیکم السلام، او نه به بې عزتي کوئ د هغه قصد کوونکو چې روان دي هغه کور عزتمند ته. مسجد حرام ته خلک روان دي، څوک دي؟ حاجیان دي، عمره والا دي، قصد یې کړی د بیت الحرام، نو د دې به هم تاسو ګوره بې عزتي نه کوئ. د حاجیانو بې عزتي مه کوه، د عمرې والا بې عزتي مه کوه، دا د الله مېلمانه دي، حدیث کې راځي دا د الله وفد دی. لکه څوک چې د یو بادشاه ملاقات ته رواني، یو خلکو دې ورته ډیلیګیشن وایي، یو وفدي، او څوک یې بې عزتي وکړي، وګوره حکومت پرې غټ اکشن ولي، زمونږ مېلمانه را روان وو چا یې بې عزتي وکړه. انسانان دي او دونه دغه کوي، دا خبره د ځان بې عزتي ګڼي، او بیا چې د رب العالمین مېلمانه روان دي او ته د هغې بې عزتي کوې، دا ډېر لوی ظلم دی. خاص کر بیا چې لا په حرم کې وکړې. بیګا مې یو ویډیو کتله، ډېر سخت خفه شومه. یو زنانه ده د پاکستان نه تللې ده، هلته لګیا دی غلا کوي، د بلې زنانه یې پرس پټ کړی دی، او بیا د حرم هغه پولیسو نیولې ده او روانه کړې ده، چا ته ویډیو کړی ده. دا څومره لوی ظلم دی. دغلته خلک دې دپاره ځي چې خپل ګناهونو نه توبه وباسي. موږ د ګناهونو بوجونه ځان سره وړي چې دا سپک شي، چې الله ته وژاړي، سړی دعا وکړي، تلاوت وکړي، بیا روژه ده. سبحان الله، د روژې بې عزتي بېله، د حرم بېله، د الله د مېلمانو بېله، دا خو ډېره غټه ګناهونه را جمع شو. بیا خلک چې کوم دی ګیلې کوي زمونږ ملک باندې ویزې بندې شوې، او څوک ویزې نه راکوي او پلانې نه کوي، زموږ بې عزتي کېږي. د عزت کار سړی وکړي نو عزتي وشي، چې کار د عزت نه کوي او کار سپک کېږي، خامخا د هغه ملک او د هغه قوم د هغه ځمکې هغه نوم هم ورسره سپک او بد شي. نو وروستو به صورت حج کې تاسو له راشي چې په حرم کې د ګناه اراده مو وکړه، ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألیم. هلته به د ظلم نه مراد د ګناه به نیت هم نه کوي، نیت زړه کې به هم دا نه راولي چې زه یو ګناه وکړم، پاتې لا کول خو لرې خبره، سوچ کې هم راوله ده، اراده یې الله وایي مه کوه، که نه زه به درله دردناک عذاب درکړم. ځکه دا کوم ځمکې ته راغلی، دا کوم سوچونه کوي، ته دلته خلک د مغفرت سوچونه کوي، د بخښنې. الله فرمایي دا هغه قصد کوونکو چې روان دي حج عمرې له مسجد حرام ته، د دې بې عزتي مه کوئ. ولې؟ ځکه یبتغون، دوی لټوي فضلا من ربهم، فضل د خپل رب د طرف نه، ورضوان، او رضا د الله لټوي. هغه د الله رب العالمین په فضل او په رضا پسې را روان دی، او ته ورله بې عزتي کې لګې. داسې کار مه کوئ. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. اوس یو بله خبره کوي چې کله تاسو حلال شوئ، منه د حرام نه ووتې او د حرم د ځمکې نه بار شوئ، اوس د ښکار حلال دی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، او کله چې تاسو حلال شوئ، منه ځانونه مو کلاو کړه د احرام نه، د احرام پابندي ختمه شوه، فاصطادوا، نو بیا تاسو ښکار کوئ. دا امر د پاره د اباحت دی، وجوب نه دی چې شابه خامخا به ښکار کې ځان سره ګوره دې ځنې لینده او ټوپک وړی ګوره ښکار به کې، نه مطلب دی حلال شو دله. فاصطادوا معنا څه ده؟ حلال شو تعالی چې د حرم د حدودو نه بار ووتې.
او حدیث کې دومره پورې ادب راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د حرم په حدود کې بدن نه ساروی زغلیم نه چې مثلا یو ساروی د توس وی چې زما خو احرام نه وته حرم زمکه ده دلته ښکار حرام دی دا ساروی د دې ونې لاندې ناست یا د دیوال ته ناست دا دې ځنه غلون چې حرم د حدودونو بار شي چلته ښکار کوم نه دا ناروا ده د حرم د زمکه دونه عزت دی چې دا غي ښکار وا زغلیم نه چې د حرم حدودونه بار وباسي اول ته ښکار کوي وصلى الله رب العالمين يوبلا خبر ذكر كده تعذاب ويخستزم الدين ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا بعض الصحابه بزړه کې دا راغه دا اصل کې مخ کې پاغه د مخ کې هغه ولا امين البيت الحرام سره متعلق دی او لا تحلوا بان عتب دی بعض ملګر په ځل کې دا راغه کله چې مکه فتح شو کنه دا صورت راغلی په وخت موقع د فتح مکه کې نغي ویل چې هغه کسان چې موږ سره ظلمونه کول مشرکان ډېر ظلمونه کړی کنه هغه نه اوس موږ خپل بدلې نو دغه یې به برابر کوم چې موږ دا مکه ونی شو کنه زړونه په خو زړونه دلته الله فرمایي چې تاسو په ځل کې دا دښمنی دومره مپالای چې خلق د خلق مبارک دا وایي چې موږ به تجاوز او زیته و پیو بدلی به واخلو زیته و پیو دا کار مکوي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بیا د معافی اعلان هم کړ چې مرګري جذباتو کې رانه شي او بیزه زیته تی ونشي د حرم زمکه ده سره چې الله ورته اجازه ورکړو نبی علیہ السلام فرمایي الله د یو ورځ لپاره اجازه راکړي چې په مکه کې یو ورځ جنگ ته اجازه ده څه د پرام دي د پاره چې مسلمانانو غلبه راشي ځکه دا ځای مشرکانو قبضه کړي دي مشرکان ناخسته غواړي نو که په خوا خیر پری دي په جنگ به تیالي چې دا ځای پاک شي کنه دا بوتان ختم شي دا شرک ختم شي دا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام شکرونه جوړ کړی دي هغه نه مددونه غواړي هغه له پلاس کې غشي ورکړي قسمتونه په معلومه که رستم دلته راځي نو صرف د دې لپاره نبی علیہ السلام فرمایل ما ته اجازه تو دین بعد په حرم کې چې چا تور او چا تکړه او چا جنگ وکړو دا به د الله دښمنی ځکه چې اوس خو بیرته توحید مرکز شو کنه اوس به څه شرک او دغه نشته نو مقصد په دې آیت کې د صحابه یو تربیته چې خپل جذبات کنټرول ساتي هغه که ظلمونه کړی تاسو باندې وکړه الله لپاره برداشت کړه الله اجر درک او اوس چې هغه سره تاسو زیاته کوي نو دا خبره نه ده چې کله هغه تور نه راځي جنگ نه کوي تم په آرام شه نبی علیہ السلام ځکه اعلان وکړ معافی چې څوک موږ سره جنگ نه کوي موږ سره جنگ نه کوو او ابو سفیان دی وخت پوری چې لا د مشرکانو سردار ایمان نه راوړل به فتح مکه نه پس ایمان راوړل خو مزیدار داغه پوری دارالامان وګرځاو چې کدل ته څوک لاړ بساته امن دی د خسته اخلاق نه به خلک متاثر شو مکه خلک ایمانونه راوړل او چا چې ایمانونه را نه وړ هغه ته بس به مقور کړه څلور میاشتو پورې رست راځي سورې توبه کې چې ځان وباسه نور به تاسو د حرم په حدود کې نه اوسېږئ دا ځکه په تاسو نور بند شو دلته هم نه پرېږدي دلته الله فرمایي د یو قوم سره دښمني بغض دې په زړه کې دی دی وجه نه چې هغې تاسو د مسجد حرام نه بند کړي وي دا دې تاسو په دې راتیز نه کي چې تاسو به اوس د حد نه تجاوز کوئ او زیاتې به کوئ دا کار مه کوئ زموږ څومره د عدل دین دی ولا یجرمنکم او تیزی دې درنه کې تاسو لره شنآن قوم دشمنی او بغض د یو قوم ان په دې خبره باندې صدوکم چې تاسو غوي بن کړی وي عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا دا چې تاسو د حد نه ورتیر شئ په دې خبره تاسو تیز نه کې چې تاسو د حد نه تجاوز کوئ زیاته او ظلم کوئ اوس یو بل خسته تربیتی خبره وتعاونوا صلوا د بغض پرې دی د بغض په ځای باندې محبت وکړي او د محبت تقاضا ده د یو بل سره تعاون کوي په نیکۍ وتعاونوا یو بل سره ملګرتیا وکړي علی البر والتقوى په نیکۍ او په تقوا باندې بر عمل بالمأمورات ته وایي چې په مأمورات باندې عمل وکړل شي او دغه رنګ بر استعمالېږي په حقوق العباد کې چې د بندگانو سره احسانونه وکړي او تقوا چې ده ترک المنهیات ته ویل کېږي کوم کارونه چې منع دي هغې نه ځان وساتئ او دا استعمالېږي په حقوق الله کې د الله حقونه مه ادا کوئ او د بندګانو ولا تعاونوا د یو بل سره تعاون مه کوئ ملګرتیا مه کوئ علی الاثم والعدوان په ګناه او په ظلم کې په ګناه او په ظلم به تعاون نه کړي دا یو قاعده شوه
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دا داسې قاعده ده چې دا ته په ډېرو کارونو ډېرو مسایلو کې چلولی شي. تا له به څوک راشي د مسلې تپوس به کوي، هلکه ما نه چا مرسته غوښتې ده، فلاني کار کې تعاون وکړمه، ملګرتیا ورسره وکړم، مالي جاني وقتي، ته به د هغه کار تپوس وکړي څه کار دی. که کار د نیکه ورته یې ویې کړه. وتعاونوا على البر والتقوى د لاندې داخل دی، ښه خبره ده وکړه دا تعاون. که تا ته پته ولګي چې دا کار د ګناه دی، رسم دی، رواج دی، هغې له پیسې غواړي، د ګناه کار دی، ظلم دپاره یې غواړي، نو بیا به ورته چې دا به نه کوې، ځکه الله منع کړي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دا په ډېرو مسایلو کې ته استعمالولی شي په سوونو. اثم څه ته ویلی کېږي؟ ترک اوامر الله، د الله اوامر ترک کول. دغه رنګه متعلق دی اثم په حقوق الله پورې. او عدوان ویلی کېږي ارتکاب المنهیات ته، کومو کارونو نه منع شوي هغه ته کې لګې، دا استعمالیږي په حقوق العباد کې. دواړه حقوق مه ضایع کوئ، مه د الله مه د بندګانو. واتقوا الله ويرجع إذا الله إن الله يقينا الله شديد العقاب سخ عذاب ولاده. حرمت عليكم الميتة والدم. تفصيل محرمات الإلهية، تفسير کې اوس د محرمات الإلهية. المحرمات الإلهية دې دپاره ذکر کوي چې مشرکان باندې رد راشي او هغوی د ځان نه پکې حلال حرام جوړ کړي. الله رب العالمین فرمایي زه چې حرام کم دا به حرامي، تاسو چې کوم د ځان نه جوړ کړي دغه حرام نه دي، ځکه یې ډېر حلالو ته حرام ویل، لکه وروسته به راشي بحیره صاحبه وسیله او حام، حلال څاروی به په ځان به بند کړو. حرمت علیکم المیتة، دلته به 11 قسمه محرمات ذکر کړي اوس انشاءالله، او دا تفصیل شو د الا ما یتلا، مخکې ویل الا ما یتلا علیکم، مګر چې لوستلی کېږي په تاسو باندې هغه دا دي اوس. حرمت علیکم المیتة، حرام کړی شوی په تاسو مرداره، تفصیل مخکې شوی و، دم او هغه وینه بیولی شوی. ولحم الخنزیر، غوښه د خنزیر. څلورم وما اهل، ورغه څیز چې آواز اوچت کړی شي په هغې باندې لغیر الله، دپاره د تقرب د غیر الله به په هغې باندې، او چې آواز اوچت کړی شي لغیر الله دپاره د تقرب د غیر الله به په هغې. په کوم څیز چې د غیر الله ته د نزدېکت آواز اوچت شو، منه منښته د الله نه غیر د بل چا په نوم وشوه، یعنې پیر صاحب، لوی ځوان، کاکا صاحب، بابا صاحب، علي صاحب، حسن صاحب، حسین صاحب، د دې په نوم باندې نظر منښته، دا په محرم کې سبیلونه، نظر حسین، دا حرام دي، ځکه دا نظر عبادت دی او دا د الله نه غیر د بل چا دپاره کول شرک دی. عبادت به د الله نه غیر بل چا دپاره نه کړي. بل دا د والمنخنقة، او مرۍ خفه کړی شوې، هغه څاروی چې مرۍ یې خفه کړلی شي، یعنې مرۍ ته یې پړی پرېوته او زندی شو او مړ شو. بل والموقوذة، ټکولی شوی، ټکولی شوی دې ته وایي څوک یې په کمر ولي او ایسته چې کوم دی مړ کړي، په دې سر یې ولي، او ټکولی شوی دې ته ویلی کېږي چې په داسې ټوپه کې ولي چې هغې هغه شپې دغه چې کوم ده ګولۍ هغه سیرل نه کوي، لکه دا پلنه ګولۍ نه ده، پلنه ګولۍ د ټوپک دا هم صحیح نه ده، الا دا چې تیری لکه د غشي په شان، لکه غشي باندې چې ولي هغه صحیح ده، هغې د چاړۍ په شان صفت شته، او په دې بندوقه کې وایي نشته دی. دا هم نه شوه لکه په کاڼي چې دې ویشته وټکولی شوه، نو ورځې به په منډه ذبحه کې به ګوره د دغه نه مخکې مخکې چې ساتې وځي، که نه چې په کمر یا په دې ویشتلی شي، نو دا موقوذه کې راغه وټکولی شو. والمتردیة، ورغړېدلی څاروی، ورغړېدلی شوی هغې ته وایي چې د غر نه را پرېوځي، د بره کمر نه را پرېوځي، یا د ځمکې نه پرېوځي، لاندې کوي ته پرېوځي او کندې او مړ شي، د بلۍ د سر نه لاندې را پرېوځي مړ شي. والنطیحة، په ښکر باندې وهلی شوی څاروی، بل څاروی را ولګي په ښکر یې ووهي او د هغې د لاسه مړ شي، کله کله دا څاروي په جنګ شي یو بل په ښکر ووهي. بل وما اکل السبع، او هغه چې ویې خوري درندګان، درندګان یې وخوري، معنی شرمخ راغی، زمری راغی، بل یو درنده راغی او حملې پرې وکړله، ته چې ورله راتلې هغې نه مخکې هغه مړو ساتې وتې وه، دا حرام شي. الا ما ذکیتم، مگر هغه چې تاسو یې ذبحه کوئ په شرعي طریقه باندې، نو بیا به پاک شي. نو
الا ما ذکیتم استثناء دي لپاره کوي چې د دې نه د سا وتونه مخکې ورته را ورسېدي دا چې کوم مخکې ذکر شو دا ساروي او په صحیح طریقه باندې دې ذبح کړو زکات په ذال باندې ور یو زکات دی مالی زکات په ذا باندې دی ذال نه دی هغه دا زکات دی زکیتم زکات په لغت کې شقت ویل کېږي پرې کولو ته مله مړی ول زر زر پرې کې چاړه راوړي په منډه یا چاکو سره دی زر زر ذبح کې حتی چې تیر کمر درته ملاو شو چاړه نه وکنه تیر کمرو په دې ذبح جایز ده حدیث کې راځي یو زنانه او هغه یو د غولي د ساروي چې مړ کېده او چاړه خواته نو په منډه منډه لاړ تیر کمرو هغه به د سیری ته چړې په شان کار کوي زر زر په مړی را دغه او په ذبح کړو ذکر الا ما ذکیتم مگر که تاسو ذبح کوي په صحیح طریقه باندې ګور انها محرمات مخکې ذکر کړه دو نور ذکر کوي یو ولس بشي ميتا دم لحم الخنزير ما غير لبيه منخنقه موقوذه مترديه نتيحه وما كان السبع وصو يوم ذبح دي ته حرام لغيره یو حلال ساروي دي خو چې د دربار او د درګاه د پاره دي منخته کړي حرام شو وما ذبح وغه چې ذبح کیږي على النصب په درګاونو باندې على النصب من لاجل النصب دا چې کوم دی د هغه زماني دربارونو درګاونو لکه دی وخت خلکو چې دربارونو جوړ کړي دا برکتی ځای دی دا فلانې ځای دی نصب ستوي كل ما نصب وعبد من دون الله من حجر او شجر او قبر هر غسیز که ګټه دا او که قبر دی او که ونه دا او د الله نه غیر ته عبادت او منښت کیږي بس د دې په خوا کې چې د درگاه د پاره چې کوم شی ذبح شو حرام لکه صحابي ولید الله نبی ما په جاهلیت کې او نظر کړو چې زب په بوانه مقام کې وخلالو ما د الله نبی ورته وایي آیا دا نظر پوره کړ د الله په نوم میکړی الله په نوم نظر جایز دی د الله نبی څه ته پوښتنه کوي ګوره د عقیدې نبی علیه السلام دومره تاکید وکاو وی آیا په دغه ځای کې مشرکان د غیر الله او د کوم بابا او د کوم دربار د پر ذبح نه کوي هغه ولې نه جی وای دي څه نه کوي وی خزه بیا لاړ خپل نظر دی پوره کړ بیا لاړ نظر دی پوره کړه ځکه کچرته یو ځای کې د الله نه غیر د بل چا په نوم څوک ذبح کوي ته د الله په نوم مکه ځکه مشابهت دی غوي سره راضي کنه ته خو خسرې ته د الله په نوم کې خو خلک به وي چې وګوره غپلانې اجي سي عمرغله ګوره هم سره راوسته خپلانې قاری سي عمرغله ګوره دا کار خو کار دی استاد لاس د خلکو عقیده خرابي خلک وګوره مسلمان امراغله توحید والا امراغله اهل حدیث امراغله غزان ته توحید والا هم ګوره تساوی علی تور چیلې راوسته دي استاد لاس د خلکو عقیده خرابي بل مشرکان سره د مشابهت راځي نو په هغه ځای کې چې د شرک کارونه کیږي کته د الله په نوم کې نو سکیږي استاد لاس خلق گمراه کیږي مشابهت دي د مشرکانو سره راځي نو صد للذریعه دا کار باندې کې صد للذریعه باندې کې وان او دا کارم حرام دی تستقسمو چې تاسو قسمتونه خپل معلومه وي بل ازلام په غشو باندې دا د مشرکانو یو بل ناکار رسم چې دی په غشو قسمتونه معلومه ول یو خو د کعبه په کعبه کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام شکلونه جوړ کړو خپل فکر جوړ کړو کني دوی اسماعیل علیه السلام سره دی ابراهیم علیه السلام سره دی لکه دی وخت تاسو باندې نت کوی د علی رضی الله عنه تصویر جوړ کړ ظالمان ابدا بیا وی موږ د علی بیت سره محبت د حسن د حسین رضی الله عنهما بعض ظالمانو کې د فاطمه رضی الله عنها جوړ کړ دا روافض در صحابه دشمنان ظالمان دا کارونه کوي او تاسو وګورئ دا سرچ کړئ دی باندې مرګري کار کړي نو ټول راجمه کړي هر یو چې د علی رضی الله تصویر جوړ کړي د بل نه جدا دی بل د بل نه جدا دی دا الله بنده الله دی تا ته هدایت کی کني الله دی هلاک او برباد کړي ته اول نمبر د اهل بیت دشمن اهل بیت توحید والا او تشرک والا او ته د اهل بیت توهین کېدا دا د مشرکین مکه طریقه وا چې د سی په خوانو د پیغمبرانو ګره شکلونه جوړ کړي ابي هغه له غش په لاس کې ورکړي پای قسمتونه معلومه دا ناروا کار دی مشرکان به ورتله په هغه به خپل قسمتونه معلومه غش به راويست چې په لیکلو نعم ودا کارو کله کدا کار خشو لا کدا کار نه کو دا بدیږي موږ خالی بروته به دوباره به اثر نه قرعه شروع کړل
نو دغه رنګه د هبل منجورانو به هم دا کار کوو. هبل شهید دی او دربارو، هبل شهید لکه اوس هم زموږ د خلکو شهیدانو باندې دربارونه جوړ کړي که نه، لکه پلاني شهید له ورځو پلاني شهید له ورځو دربارونه یې جوړ کړي دي. نو دوی به ورغه دربار له منجور له به فیس داخل کړ، خپل فیس و هغه زمانه لکه دې وکړه لکه وایي شکرانه درکو، شکرانه د بابا هم راوړی، څوک ډالۍ بابا له راوړی. دا ورسونه کوي که نه، ورسونه په دین کې نشته، دا ورسونه او دا میلې کول په دربارونو. نو هلته به هغه منجور له چې فیس داخل کړ، نو دوی به ورغه هغه ورته ورشئ دغه راواخلئ، دا کڅوړۍ کې غشي دي او ترې اوچت کړه. هغه به چې راوچت کړه چې په هغې به یې لیکلي نعم یا افعل، دا کار وکړه، یا او هلکه دا کار اوس موږ له ښه کېږي. په دې به خپل قسمت معلومو، دا سفر کومه، دا کاروبار کومه، دا واده کومه، دا بل یو کار دی دا کومه، دا تجارت کوم، دا مال اوس ښه کېږي. او که هغه به یې راویسته په هغې به یې لیکلي چې لا یا لا تفعل، هلکه دا کار اوس ماله نه ښه کېږي، دا کار وایي مه کوه. ګوره د هبل شهید په دربار کې راته وویلی شو چې مې کوه، نو بیا به یې نه کوه هغه کار، بیا به یې سپېره ګڼلو. او که خالي غشی به راووته، درېیم به پکې خالي غشي پراته وو، نو بیا به بېرته به د منجور ډیوه به بله شوله مزېداره، بیا به بل پیس داخله و، د بلې قراندازۍ لپاره به دې بل پیس ورکړو، بیا به یې پیس ورکړلو، بیا به بیا قراندازي شروع کړل. دا څونه غلطې عقیدې دي. الحمدلله شکر په دې موت علی ایسته پکار دي، کله کله الله ته هسې د شکر سجده کوه چې د عقیده هم سمه ده. زمونږ د وړوکوالي خبره ده، کېدای شي اوس به مې دغه بالاحصار سره به کسان ناست وو، هغه طوطي به ورسره وو، هغه یو لفافه به یې راوچته کړه، په هغې به هم خلکو قسمتونه معلومه. که په دې قسمتونه معلومېدلی که نه په کار لري دا زموږ عمل نه شي ګلې ګلزار وی چې په دې قسمتونه معلومه، دا زموږ عقیدې دي. او دغه رنګه د نیپالونو کتاب به میلاوېده په قیصه خانه کې، کېدای شي اوس به میلاوي، هغه به یې کولاو، په هغې کې به خانې وي، سترګې پټې کړه، داسې به یې سترګې پټې کړې شي، په یو خانه به یې ګوته ودروه، چې ګوته به یې ودرولې هغه نمبر ته به یې هلته لیکلي چې یاره دې نمبر والا قسمت څنګه دی، د دې خوا به ورته لیکلي چې ستا قسمت داسې دی، پلانې کار به دې وشي یا به ونه شي یا به داسې شي، تا باندې به لږ تکلیف راځي یا به تا باندې خوشحالي راځي. بس ده وویل چې داسې به کېږي. تاسو څونه خراب عقیدې دي. دغه رنګ بل به هغوی په مرغو قسمتونه معلومول، د مکې مشرکانو چېرته به چې تله ونې باندې به ګزار وکړه، نو که دا مرغۍ به ښي لاس ته والوته، د دې ویلو زما قسمت ښه کېږي، دا سفر کوم یا کاروبار یا بل شي. او چې کله به دا مرغۍ ګس طرف ته والوته، یاره وایي دا کار راله اوس پېره کېږي ښه کېږي راله نه. نو زمونږ اسلام او ښایسته دین راغی، موږ یې د دې وهمونو نه ویستل چې نه په الله توکل کوه، یو کار جایز دی، الله حلال کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم منې کړی نه، الله نه یې منې کړی، کوه نیغ ورځه بس استخاره وکړه، که ډېر فکرمند دی 2 رکعات الله ته وکړه، دعا وغواړه یا الله خیر پکې راته واچوه، ورځه پې الله رب العالمین پکې خیر اچوي. نو ښایسته دین دی زموږ الحمدلله. اوس الله فرمایي دا قسمتونه معلومول په غوښو دا مخکې کارونه ذالکم فسق، دا ټول کارونه دا خو فسق دی، د الله د حکم نه وتلي. فسق نه مراد دی فسق اعتقادي، د عقیدې فسق دی، د عقیدې نافرماني، یو خو د عمل فسق دی، یو د عقیدې په لحاظ کې دا عقاید. الله فرمایي چې دا عقیده مو اوس بیان کړه که نه، نن ورځ تاسو نه کافران نا امیده شو. اوسه پورې خو څه ناس امید کېدای شي چې خبرو کې راسره ملګرتیا وکړي. الله وی الیوم، نن ورځ چې دی یئس الذین کفروا نا امیده شو کافران من دینکم ستاسو د دین نه. هلکه د دوی دا دین خو چې کوم دی ډېر کلک دین دی، بلکل زموږ خلاف دی. او په کار هم داسې ده چې ته خپله عقیده داسې واضحه کړي چې تا نه مشرک نا امیده شي. او دا چې تا وخت بوسو کې اوبه بوځي او بوسو کې اوبه بوځي، خلک وایي چې زمانه موږ او دوی یو شی یار، څه فرق نشته دی. او چې کله د صفا خبره وکړه بیا خلک لکه دا وابي دی، ګورې دا څه نه مني درسه، دا زموږ دا شی نه دی نه مني، دا خوند کوي چې دا مشرک د نا امیده شي، دا خوند کوي. او دا چې تا نه تمې ساتي چې مړه دا زمونږ سره مني، مړه ډېرې خبرې به را سره ومني، شرکونه مو سره مني، بدعات مو سره مني، نو بیا بې خونده یې بې خونده. الله فرمایي نن تاسو نه کافر نا امیده شو ستاسو د دین نه، منه ستاسو دین د توحید دی او د هغه دین د شرک دی، نا امیده شو تا. او په کار هم داسې دی چې ته خپل دین داسې کلا او واضح کړې خپل عقیده چې تا نه کافر نا امیده شي. ښه نو چې کافر مانه نا امیده شو لکه نقصان رانکړي. الله وایي فلا تخشوهم، پس مه یېرېږئ د دې کافرونه، واخشون او زمانه ویریږئ. دې جمله کې یو تسلی ده چې خپلې عقیدې اظهار دي کلاو کوه، چا نه یېرېږه مه، پروا مه ساته.
ځکه تا په کوم ذات عقیده وساتله رب العالمین او دا عقیده په بابا او په دربار او تر دنه یریږي رب العالمین تا سره ملګری دی الیوم دا ایتونه چې راتله د عرفات په میدان کې نبی علیہ السلام ولاړو د حج په موقع کې د الیوم اکملت راغو او نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته خپل وخه باندې سور د ایتونه ورول الیوم نن ورځ اکملت لکم ما پورا کړو تاسو د فائدې لپاره دینکم دین تاسو واتممت علیکم او پورا مې کړ خپل نعمتونه واتممت علیکم نعمتي او پورا مې کړ په تاسو باندې خپل نعمتونه ورضیت لكم الاسلام دینا او غره کړې ما تاسو لپاره اسلام په حیثیت د دین الیوم اکملت کمال په کمیت او مقدار کې دی او اتممت اتمام دی په کیفیت کې په طریقه د مقدار او کمیت او په طریقه د کیفیت دوانو سره دین کامل دی اس کمې په کې نشته دی الله ما دین کامل کړو او د دې دین پروالی ته نعمت ویلې او دین د سره جوړ دی قران او حدیث د الله نبی په دې وصیت کړو زبر دنیا نظم ترکت فیکم امرین دو سيزونو پرېږدم دا نه دی ویل چې دومره مذهبونه پرېږدم او پلانې به پرېږدم او پلان به پرېږدم او پلان به پرېږدم دوا سيزونه به پرېږدم یعنی زه به نه یم خو که په دې دوو سيزونو منګولې ولګوئ لن تضلوا ما تمسکتم بهما اچرې به نه ګمراه کېږئ چې په دې دوو منګولې لګولې یو د الله کتاب دویم زما سنت بس قرآن او حدیث دا ښایسته دین دی دغه صحابو منهاجو خلق ته ستا ټوله دنیا خلاف شي ته کامیاب د الله په نيز او اصل کامیابي هم دغه چې الله رب العالمین د نارضا وي اوس یو بیا هغه استثناء کوي سوره بقره کې تیر شوی وه چې دا مخکني حرام سیزونه دي یو انسان دی او د لوږې نه مري نو هغه به هم نه ورکوو الله فرمایي خیر دی که یو انسان مري او د مرګ د لاس د لوږې د لاسه له مرګ راځي او حلال شته دی نه خواته چې هوټل یو کور داسې ډوډۍ شی نشته دی او یو په دغه څیزونو کې یو حرام څاروی دی او هغه خوري صرف دومره بقدر الرمق چې صرف د ده په دې بدن کې دا سا وغړېږي صرف او یو ځای پورې ورسي چې کوم ځای کې حلال خوراک پې بیا نو دا جایز ده فمن اضطر نو هغه څوک چې ناچاره کړلی شو غیر فی مخمصتین چې په سخته لوږه کې دی غیر متجانف لاثم نه دی کږېدونکی ګناه طرف ته فمن اضطر مجبور کړلی شو خوراک د دې حرامو ته او فی مخمصه په سخته لوږه کې دی داسې لوږه ده چې بالکل نور نه مزل کولی شي نه بدن کار کوي راپرېوته او بس مري تکلیف دی ورته خو ګوره غیر متجانف لاثم نه به یې کږېدونکی ګناه ته منه چل به یې نه جوړ کړی دی حرامو ته چې دا وخورم او نه به ورته ځان مایله کوي نه به یې خوښي هغه نه به پرې ځان مړی په دومره به یو څو نوڼۍ وکړي مجبوري ده که نه مجبورۍ کې بس حلال حرام الله ورله لږ ساعت دپاره جایز کړه چې د ده په دې بدن کې لږه ساه وغړېږي فإن الله نو یقینا الله غفور رحیم بخښنه کوونکی رحم والا دی يسألونك ماذا أحل لهم مخکې محرمات سوال پیدا شو دا حلال پکې څه شی دي نو خصوصا د ښکار په باره کې تپوس شوی و عدی بن حاتم یو صحابي دی هغه بنو د طی قبیلې چې کوم هغه دا تپوس کړی د ښکار په باره کې دا ایتونه راغلي دي د ښکار باره کې اوس د هغې تفصیل کوي چې ښکار ګوره حلال دی خو شرطونه وله وایي یو 15 شرطونه ورله ویلي دي 15 شرطونو باندې تا یو سپی دی هغه دې تربیت کړی دی ګوره سپی یو مردار شی دی خو ښکاري شریعت حلال کړی دی په 15 شرطونو چې دا تا معلم کړی یعنې ټریننګ دې ورکړی ځکه دا سپی داسې یو شی دی ټریننګ ښه اخلي نو د هغې په باره کې الله رب العالمین اوس تذکره کوي یسألونک دوی تپوس کوي ستا نه ماذا احل لهم چې څه شی حلال کړی شوي د دې دپاره قل ورته ووایه نبي احل لكم الطیبات حلال کړی شوي ستاسو دپاره پاک څیزونه طیبات كل ما لم يأتي تحريمه في الكتاب والسنة دي تویلې کېږي هر هغه څیز چې د هغې حرمت په قرآن او حدیث کې نه دی راغلی حرام والی به دا پاک دی ځکه اصل په اشیاو کې اباحت دی قاعده ده که دا قاعده د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده احل لكم الطیبات الطیب هر هغه څیز ته ویلی کېږي چې کې نمو وي ستا بدن له فایده ورکوي ځکه بعضې څیز به پاکي
او چې بدن له دې ضرر ورکوي نو نه به خوري لکه مثلا خاوره خو پاکه ده کنه موږ په مونږ کو بغیر تیمم پکو نو تاسو چې خاوره پاکه خورم به نه دا معنی خو نه ده ځکه پاکه ده خو هغه کې دغه نشته دی نمو پکې نشته ستا بدن له فایده ورکړي دی وجه قرآن کې چې کله ګوري دوه څه حلال او طیب هغه ته وجه ستا بدن ته فایده ورکړي او چې خاوره خوري بدن خو خرابوي نه می خوره دا خړل د پاره نه ده چې پاکه ګرځېدلې ده هغه د طهارت د پاره ده چې په تیمم کوا ته چې کوم دی لوخه په پاکه دغه رنګه مونږ پکې وې کپې ا دې لپاره وما علمتم من الجوارح او خکار دا غسو چې دا حیوان چې تاسو تعلیم غیل ور کړی دی د خکار کوونکی سارونه وما علمتم صید ما علمتم خکار دا هغه سارو دا حیوان چې تاسو هغه ته خودنه کړی شرطونه سدي من الجوارح چې دا خکار کوونکو زناورونه ای خکار کوونکې به خکاری وي دویم دا د مکلبین تاسو بلیګون کې غیلرا خپل بنزي د حال د ضمیر د علمتمنا تاسو به لګی ته ورته چې لاړ شه کارونی ننسی بل لا تعلمونهن تاسو بدیل تعلیم ورکوي خودنه ورته کوي مما علمکم الله دا غسنه چې الله تاسو ته خودنه کړی دا ته ورته ټریننګ ورکې سوزل به تجربه وکي نبي ودا عادت خبل شرط او رسولورم فکلوا نخری تاسو مما دا غسنا امسکنا لكم چې سارو تاسو لبن ساتلی وی مما دا غخکار نه خوراک کې امسکنا چې دی غخکار کون کې زناور بن ساتلی علیکم استاسو د پاره تاسو باندې استاسو د پاره بن ساتلی سمانا صرف بدازي مثلا پوسای پسې سپیور پسې کو صرف بزی به د مارای نه بدل نشي او هغه به رانیولی خپل به نه خوري که خپل په خوراک شروع کړو طالب بندونه سره راخزان مړی لګیا دي نبی مردار شه د دې ښکار به ناروا دي دا رنګ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي ته پوښتنه کوي دا الله نبی زه خپل سپېلېږم په ښکار پسې چې لاړ شم نو دا خو ستا مخې ته نه کېږي دا خو منډې دسې پناه شي تا نه ځنګلو طرف ته لاړ شي په غره پناه شي ته ورپسې بیا ورځي نو لرې لاړ شي ښکار رانیسي چې زه وله خوا ته راشم بل سپی مو سره ملګری دوه نیولې بیا ما ته پته نه لګي دا زما دې سپي نیولې که دې بل نیولې د الله نبي ورته دا اوس مشتبه شه دا به هم نه خورې دې که دونه احتیاطونه دي ځکه چې تا خپل سپي باندې بسم الله ویلې ولکه وروسته اوس پنځم شرط کې وایي بسم الله ورپې وچلېږې او په هغه بل خو دې نه دی ویلې که نه او دا پته درته نه لګي دا ستا سپي نیولې که هغې نیولې دا ښکار نو ځکه پنځم شرط دی واذکروا اسم الله او یادوئ نوم د الله علیه په دې باندې واتقوا الله او یریږئ د الله نه یقینا الله سریع الحساب ډېر زر حساب کوونکی دی اليوم احل لكم الطيبات تفسیر الحلال هغه کوي لګی دی چې کوم متعلق دی د کتاب او مؤمنانو سره اليوم نه مراد دی وقت حاضره اليوم احل لكم الطيبات وس حلال کړی شوی استاد لپاره پاک سيزونه دا طیبات نه مراد مخکې هم طیبات ذکر دا طیبات دي غیر د ذبایحونه مخکې غي ذکر کې ذبح کیږي دلته ذبایحونه غیر مراد دي او طعام الذين دي طعام نه مراد ذبایح دي وس وطعام الذين او ذبیحه دا کسانو تل کتابه چور کړی شوی دی ورته کتاب حل لكم دا حلال د استاد لپاره وطعامكم استاذ الذبح چې حل لهم حلال الذبح لپاره په دې شرط به د اهل کتاب الذبیحه حلال مسلمانانو له چې نظر د غیر الله باندې ځکه نظر د غیر الله کې مسلمانم وکینه هغه حرام دی چې کله د الله په نوم باندې کړه یا تا ته وځي تعالی دعوت کوم هغه ذبح وکړم جایز ده لکه نبی علیہ السلام نه خیبر کې يهودي دعوت نبی علیہ السلام دعوت قبول کړو کنه ابي له خبرو چې هغه ظالم هغه خیانت وکړو ظالم کې چول والمحصنات وسط نکاح بارک خبره کوي چې د اهل کتاب زنانو سره نکاح جایز ده د مسلمان سړی د پاره خو مسلمان زنانه به اهل کتاب له نور کې په نکاح ته ول نور خور نور کې غینه کولې شي خو په دې شرط چې ګوره کتابیه وي دی وخت ګوره اکثری د غدي د غشي ملحدین دي
مسلمانانو څومره خلک ملحدین شوي دي انګریزانو کې ځان ته کرسچن وای نور مکمل نه عیسی علیه السلام مذهب پیژني نه د هغه عقیدې پیژني بس عقیده خو یې خلکو ګډه وډه کړې ده ولکه هغه خپل مذهب نه بیزاري مکمل د غیبی دین ملحدی ناغه سره نکاح نه کیږي هغه زنانه سره چې ملحده شوی ده والمحصنات مراد عفایف دي چې ور پاک دامن وي والمحصنات پاک دامن زنان من المؤمنات د مؤمنانو زنانونه والمحصنات پاک دامن زنانا من الذين دعوا كسانو اوتل الكتاب چور کړی شوی دی ورته کتاب من قبلكم استاسنا مخکین مسلمانانو زنانو سره نکاح پاک دامن او پاک دامن والی کتاب سره نکاح اذا اتيتموهن کله جتا سور کوي او توجورهن دغه مہرنا دلته ګوره هغه زنانه مراد دي د کتاب چې هغه پاک دامنی وي بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به دا وایي چې د دې وینځو سره نکاح جایز ده کاغه حربیه او که ذمیه وي صحیح خبره به د امام شافعی رحمت الله علیه دا وایي چې نه حرایر سره آزاد خزه وینځ بني او د وینځ نکاح چې کوم د امام شافعی رحمت الله فرمایي دا ناروا ده چې په نکاح اخلي چې هغه کتابیه ده آزاد زنانه خسته شي په جنگ کې دی ولا جنگي آلات جدا دي خو د په نکاح به نه اخلي محسنین نکاح کون کې به تاسو دې سړو ته وای ور نکاح به اس خپل خواهشات به نه سړی محسنین نکاح کون کې به غیر مصافحین نه به تاسو بدکاری او زنا کون کې ولا متخذی اخدان او نه به تاسو نیون کې د پټو یارانو دوستانو مہر بادا کې او صحیح نکاح به شرعي ومن يكفر بالایمان جواب دې د سوال چې ګوره د دې سره نکاح جایز ده نو دین هم خدایږي نه وای نه نه که دین دې لري اختیار کا اعمال به ټول برباد شي دین خو دې سي دې چې هغه مکمل تحریف پکې شوی او الله منسوخ کړی دی د دې دین او دین خو په اصلي شکل کې شتم نه هغه به سره دښمنی کې مخ کې تیر شي ولایت دوستانه به سره نه کې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء مستوم سورته ما دې سورته کې راشي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء يهود نصارا سره دوستانه نه کې دي ومن يكفر چا چې کفر وکړو بل ایمان په بدل د ایمان کې من ایمان پری دی او کفر اختیار دی د دوی دین اختیار فقد حبط عمله یقینا برباد شو د عمله بالایمان من بالذي يجب الايمان به هغه سیز باندې کفر کو چې په ایمان واجب عموما به دی پرې خو ده د دې لپاره نو اعمال به الله برباد او هو دا انسان چې دی یا بل ایمان بازو با په معنا د معاد ځکه دا دغه چې کوم دی حروف جاره دی بل په معنا باندې راځي نو به معنا دا ده چې اختلط الايمان مع الكفر سيدي ایمان ګډ کو سدي کفر ګډ کا چار دی جوړ کړ سدي د اسلام خبري واخص سدي د يهودو نصارا واخص نو خپل اعمال دي برباد کړ لکه په یو پاک شي چې ګنده د نالي وبور واچي یو سو ساس کې سو کیسکی چې په شربت کې واچي فقد حبط عمله يقص يقينا برباد شو عمل د انسان او هو دی په الاخرت په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نوي یا ایه الذین آمنوا مخکې د طعام او د نکاح مسلې تیر شي و ظاهری طهارت ذکر کړه یا معنوي طهارت مخکې و ظاهری ما درته ویلو هغه سفر د عائشه رضی الله عنها کې چې هغه امیل رک شولو او صحابه ور پسې ګرځي او به د مونږ ټیم راغی وبم نه وي په هغه موقع کې الله رب العالمین د ایتونه د تیمم نازل کړه او سید ابن حضیر رضی الله عنه خوشاله شو چې ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر اے د ابو بکر کورنۍ استاسو د الله سوالنه برکت نه دی چې الله مون تراک ډیر برکتونه الله راک او دا تیمم صرف دی امت کې دی نور امتونو ته الله نو ور کړی اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله چې ودرېږئ تاسو مانځه ته فغسلوا وجوهکم مراد څه دی او دس وکړئ د بعضې اندامونه ذکر کړي دې سمانه چې ودرېږئ بیا به اودس کې
منکر حدیث ته راشه کنه اوس دې تشریح وکړه چې ودرېږي مونږ باندې ودرېږي بیا اودسونه کوه او دا رنګ نظام قائم کې بیا اودسونه کوه چې نظام قائم وای کنه نو اودس ورته لګو کوي بیا نظام قائم ای بی وقوف انسان چې دا قرآن سره دې سلو به وکړل د الله کتاب سره له خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے خپل ګنده عقیده او نظریه نه بدلی قرآن بدلی لګي قرآن کې ګوتې وای دلته اذا قمتم نه مراد څه دی اذا اردتم القيام الى الصلاه کله چې تاسو اراده وکړئ ودرېدو د مونځ ته کوم ځای نه معلومه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د الله نبی فرمایي ول طهارت حاصل کبه مونځ ته ودرېګا ځکه الله نبی فرمایي مونځ نه قبليږي بغیر د طهارت دا خو ور سره حدیث د نبی علیہ السلام مرګره نه کینو قرآن سره بلوبه کې کنه وایي په خپل عقل تلما عقل د عقل خوراک ته وایي خوراکی عقل هم نشي په عقل به ودون هر چا خپل عقل باندې به دا خبرې کوي عقل چې کې بس ټول دین به وخوري نو الله کرم چې اراده یې مونږ ته ودرېدو فغسلوا وجوهکم وینځي خپل مخونه وایدیکم خپل لاسونه الى المرافق تر څنګه پورې به دا مرافق پکې داخل دي څنګه پکې داخل دي غایه په مغایا کې داخله ده وامسحوا برؤوسکم ومسحوا کوي په خپل سرونو باندې مسح ور په ټول سر ده دا نه چې بعض خلکو په سلورم عیسی د سر باندې مسح کوم جای امام شافعي مذهب کې داري چې یو اختد دغه کم ځکه سر یو جز خو ده نه د نبی صلی الله علیه وسلم کیفیت تو وره دې جناب الله سونه شروع کړو مؤخر الراس پورې به راوسته به واپس دا سره راوسته دا غټي ګوتې په دې سړنه باندې دا سره تیرې شو سنت تو بدی کی ګوري په پوره سر باندې ما صد وارجلکم داد وغسلوا دلان داخل فغسلوا دلان من وغسلوا ارجلکم دسی دې وارجلکم خپل خپې وینځي ال الكعبین تر ګټو پورې ګټې په داخلي دی وینځي شیعاګان چې کوم دی روافض هغه وي د خپو هغه د مسه نه مني نه په جورابا نه په موزه هغه دا بربند خپه باندې ومسه کې ای خپل نه انځي په بربند خپه باندې مسه کې ځان نه دین جوړ کړي دلته یو ارجلکم الى الكعبین وراغله وای ځکه چې ومسح بروز مسه په سر وکي خپې چې دی باندې مسه وکي کعبین ولکه دا به الستا دا خبره صحیح وي چې دی سی ویل وي چې ومسح برؤوسکم وارجلکم دا سی ویل دا خو ارجلکم دې کنه ګورې نه قرآن ته پوهېږي پې نه وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا او کوئ تاسو جنوب فطهروا نو ځان ښه پاک کوئ په حالت د جنابت کې ځان ښه پاک کړه مانه غسل وکړه ګوره دلته د دې بعضې اعضاء ذکر کړه دا اودس مطلب دا دی خپل ځان پاک کوي دا اندامونه وینځي دا پکې لازم دي دیو جن احناف علماء کرام دا معلومه کړی د دې نه چې په اودس کې دا فرایض دي دا باقي خلی توبه چول پوز تا چول لاسونه انزل دا مخ کې چې درې ځل تینځي وغیرہ دا پکې وای سنت دي صحیح دا چې حدیث کې کوم سیز باندې امر راغلی هغه فرایض دي لکه په لګاتار یو بل پسې دغه انزل اندامونه نو دغه نیت کول احناف نیت پکې نشته دی وای غسل او دست لپاره که نیت ونه کیم نو خیر دی خبره نشته موږ دا خبره غلطه ده انما الاعمال بالنیت دم عمل او عظیم عمل ډیر عظیم عمل دی دا دې ته د مؤمن صفت ویلې شوی دی ځان په طهارت کې ساتل په حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ټول کیفیت ذکر کړی دی د استنجا نه واخله او د استنجا اقسام هغې نه واخله تر ټول او دسه پورې او دغه رنګ د غسل مکمل کیفیت دا په حدیث کې تفصیلی به ذکر دی اوس مغه عذر مکه سوره نساء کې تیر شوی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ او کتاس بیماران او علی سفر بیمار نو بیمار لو بخلی نه باز وخت مسلمان ډاکټر ته وایي حکیم درته وایي چې ستا بدن لګور وبو استعمال ټیک نه دی یا زخم دی یا د دې بیماری ده چې وبوله خینه دي او یا په سفر باندې او جاء احد منکم من الغائط او یا راشي او تن تاسو نه د لوی او د سماتینا غائط کور اصل کې دغه ته ویل کېږي کندو ته ویل کېږي په خوا به خلک چې قضاجت کندو ته بلاړ ډېر ادبي ټکي قرآن ویلی دینه مراد دی ما خرج من السبیلین دوه د ګندګۍ ځایونه ته مراد دي چې دینه څخه خارج شو بس او دس پتا لازم شو
تیمم کاغذ صفا کا او بیا ودس کا او لامستم النساء آیات سو یوزې شوی د خپل بیبیانو سره لمس کی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه معنا ده مس المرأة والقبلة خپل بیبی له ګوتې وراوړل هغه ښکلول بیا به مو یودس کې په دې کې صحیح قول د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دی ویل جماع مراد په دې وخت په تابانه بیا غسل فرض کېږي فلم تجدوا ماء فتاسو مندن کوي بولرا وبنشته عدم وجدان ظاهری وبنشته چې مرګري دی خلاړه خو دی خو کته علاقه کې وبنشته دغه رنګ دویم پکې دی عدم وجدان بعدم القدره وبشته دی خو ته په قادر نه ولی لاجل المرض د بیماری د لاس شته دی وبخو تعالی خینه استعمال ولا نشي یا دادا وبشته تعالی خیم دي چې استعمال کوي په دومره لاندې یو کوی دی چې نه بوقشته نشته زه راختلو پروګرام یې نشته او لاندې کوزیدو ترتیب نکي ځان خو نه حالکه چې کوی تلاندې ورکوزیږي ډېر خطرناک کوی دی راختلې ګران دوبو بس بیا هم د شې چې بس ته قادر پې نه کنه به تیمم وکړه فتیممون بیا تیمم کوي صعیدا طیبا په خاوره پاکه باندې قصد کوي د پاکه خاورې تیمم کې خپل معنا د قصد فامسحون مسو کوي بوجوهکم په خپل مخونو باندې وایدیکم په خپل لاسونو منه دغه پاکه خاورې نه اوس ګور الله ما دا حکم د تیمم ول راولېګلو ځکه چې الله په تاسو په دین کې تنګسیا نه دی چې دین آسان ما یرید الله نغواړي الله ليجعل علیکم چې کېږي په تاسو باندې من حرج سختی او تنګسیا په دین کې حرج نه مراد سره الشدة فی الدین په دین کې الله شدت نه دی آسان کړی مجبورې په وخت کې دین ډیر آسانېږي ولکن یرید لیکن غواړي الله لیطهرکم چې پاک کی تاسو وليتم نعمته د پاره دې پوره کې الله تعالی خپل نعمت خصوصیت د دې امت شو الله په نعمت د پاره دې پوره کې الله خپل نعمت علیکم پتا سبحان دې لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ واذکروا نعمت الله دا متعلق دی د اوفوا بالعقود سره ترغیب دې د ایفاء العقود په درې طریقو باندې چې عقدونه پوره کړئ واذکروا رایات کې نعمت الله نعمتنا د الله نعمت نه مراد جنس دی ډیر انعامات ته مراد دي او په صحابه ډیر انعامات چې مسلمانان هدایت د اسلام ژوند الله درکړي صحت درکړي عقل درکړي دي خیرونه د دنیا او د آخرت درکړي دي امن د آفاتنا او دغه رنګ احکام د شریعت را لېګلې دي نو دغه رنګ عذر نه وسره را لېګلې دي باب د رخصتونو را لېګلې دي چې کوم ځای کې تکلیف دیتا ته رخصت درکړي څومره ډېر نعمتونه دي وميثاقه الذي اور آیات کې دا الله میثاق میثاق نه مراد څه دی او باز وایي چې میثاق نه مراد دی بیعت د صحابه چې د نبی له سلام سره کړو په ایمان باندې باز وایي میثاق نه مراد دی میثاق یوم الذر چې په عالم الارواح کې کوم الله رب العالمین د بندگانو لوز خسته د سوره اعراف کې برازي الستو بربکم استاسو رب نه ټول ارواح ویلي ولنه بلا ولنه الله تزمګر الله ولایت کې هغه میثاق کړه واثقکم به چې تاسو په باندې په وعده کړی د الله سره اذ قلتم باغو چې تاسو ویلو سمعنا موږ خبر واورید واطعنا او موږ خبر منو عمل وکړو کنایه د ایمان واتقوا الله ويرجى الله تعالی نه تقوا مراد دلته ځان د وعده خلافین ساتل ان الله یقینا الله په دې پرازونو د سینو باندې علیم بذات الصدور سینو پرازونو الله پوي یا ایه الذین آمنوا دام اوفوا بالعقود سره متعلق اے ایمان والا کونوا قوامین شیطا سوکلک ولا لله د الله لپاره شهداء بالقسط بیان کون کی بے یا گواہی کون کی بے په انصاف باندې قوامین لله کی حقوق الله ته اشاره د الله حقونه مسیدا کونوا قوامین لله او شهداء بالقسط قسط اشاره د حقوق العباد د بندگانو حقونه مدا کوي به شهادت عام دی گواہی کول بیان کول دعوت د حق کول دا ټول کې به عدل کې د چا لحاظ بم نه کې او تعصب بم نه کې ولا یجرمنکم اوراتیز للکتاب سلرا باعث دی ونه ګرځي پتا سو باندې
شنآن قوم دشمنی دی قوم علی الله تعدلوا په دې خبره چې تاسو عدل نه کوئ ولا یجرمنکم اجرام ستوي باعث جوړېدل په جرم باعث دي د جرم جوړ نشي په تاسو باندې شنآن قوم دشمنی دی قوم چې قوم سره د بغض دی دا غي د لاسره لګيږي او بیعدلی کې نه وی الله وی دا د په تاسو باعث نشي په دې خبره چې تاسو عدل نه کوئ اعدلوا عدل وکي اگر کو دشمن دی ولی نه خو عدل کوه هو اقرب دا کار ډیر نږدې دی له تقوا واتقوا الله ويرګي د الله نه ان الله یقینا الله خبير دی په عملونو چې تاسو یې کوئ وعد الله بشارت مؤمنانو وعد کړی الله دا کسانو سره چې ایمان راوړی او عملونه کړی دي په سنت طریقه د دې لپاره بخنه دا واجر عظیم او اجر دی لوی والذین کفروا سره تخویف کافر او هغه کسان چې کفر کړی دی او کذب او دروغجن غنلی زمونږ آیتونه دا کسان جهنم والا دي اصحاب الجحیم جهنم والا ځان له ضرر وکړي چې کفر کوي په زړه تکذیب کوي په جبه یا ایها الذین آمنوا دې کې بیا ترغیب دی ایفاء بالعقود چرشه عقدونه پوره کړي او ذکر کړی دی او نعمت خاصه چاغه ته لیکي حفاظت د دشمن الله رب العالمین د دشمن نه څنګه بچ کړل واقع مخکې سورته نساء کې مونږ ویلا چې صلات الخوف نازل شول بعضی ودا د هغه بارکه بدري تفسیر دی بده کې اے ایمان والو اذکروا نعمت الله رایات کې نعمت الله علیکم پتا سبحان دی هم قوم هغه وخت چې قصد کړو یو قوم دشمن اي يبسطوا اليكم چراوګ د کیستاسو طرف ته ايدي او مخبل سنا دشمن اراده وکړه چې لاسونه راوګد کې او حمله در باندې وکي فكف ايديهم نو الله بن کړه دا غوي لاسونه عنكم استاسنا واتقوا الله ويرګي د الله نه دا ګور ما ویله واقع د عصفان چې خالد ابن ولید سره د مرګرو مشوره وکړه چې مسلمانان به د مازیګر په موز باندې ودرېږي پنځم کال د هجرت موږ به ورزو حمله وکړو الله ایتونه د صلات الخوف راولې ګور الله وي څنګه می دشمن د نه دفق هغه د عمله پروګرام کړو الله در باندې نعمت وکړو بچي کړلې بعضی وایي چې نه دې کې واقعا د عربي ته اشاره ده چې صحابه موږ د یو غزوې نه راتلو مرګري پرې وته ونه د لاندې او نبی عليه السلام لم یو ونه برابر کړه غي د لاندې نبی عليه السلام ته زی جوړ کړ پرې وته آرام هم کو په دې کې یو عربي راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم تورې راواخسته او د الله نبی باندې راويستله بل څوک بدر نه خلاص کی الله نبی ورته الله چې الله یې ور پاغه روب راغی لاسونه وړل زید تورته پریوت بیا ورپسې نبی صلی الله علیه وسلم خپل تور راواخسته تا برانه شو خلاص ناغه ورته ویلي وای ته چې کوم دې کن خیر اخر ته غوړه خستون کې شر دي توري مطلب خساره ته مو وای خیر نبی علیہ السلام به ماف ک صحابه راغون هغه واقعي ته اشاره ده ګوره دشمن پروګرام جوړ کړو چې نبی به شهید کو او دا قصیدې د پاره تیار کړو دا عربي را لېګل یو غټه خطرناک منسوبه ولا ناکامه څنګه ګوره لاسونه راو دول قصد کړو یو قوم الله ور لاسونه بند کړ بعضی ودی کی اشاره ده واقعي د بنو نذیر ته يهود سره خو معاهده شوه په مدینه کې چې موږ یو د دشمن په مقابل کې هغه د دیت په مسله کې نبی عليه السلام لاړو بنو نذیر سره خبرې کولې چې سمال تاسو راکې سبب موږ دغه کو یو ځای کو چې دیت ادا یو قتل شوی هغه ظالمانو پروګرام جوړ کړو نبی عليه السلام یو ځای کې کینو د بلې غاړه ته او څه کسانې مقرر کبرنه په دجران دی پل راختا کې په سر په نبی عليه السلام چې ځان ته اخلاص او شهیدی هغه ټیم الله وحی ورته راولې ګل پاسې کې دی زینه ستاسو خلاف منصوبه جوړه شوې ده بعض یې هغه ته اشاره ده مقصد دا دی دشمن سازش وکړي چې تاسو ته لاسونه راوړي کې الله ور لاسونه بند دا د الله نعمت څخه واتقوا الله ويرګي د الله نو علی الله او خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون ځان دي وسپاري مؤمنان ولقد اخذ الله لم اوفوا بالعقود سره مطالع دلته ذکر کوي حال ناقضي العهد حال دا بچا ذکر کوي چې هغه ماتون کې د لوزونو د الله دي چې يهود ولقد اخذ الله يقينا خصت الله تعالی ميثاقا فوعدا بني اسرائيل د بني اسرائيلونه پس کې په تورات کې ته خسته ودا
وبعثنا موږ مقرر کړی ولېږلي منهم 12 نقیبا د دوی نه 12 مشران نگرانان. نقیب ویل کېږي د قوم د حالاتو تحقیق او تفتیش کوونکي ته. دی وخت وتعالی کې خلک وایي د پلانیم ناظم مقرر کو، پلانیم کونسلر مقرر کو، یا د محلي یا د علاقې او مشر مقرر شي. داسې په دوی کې 12 مشران ځکه 12 قبیلې وي، د هرې قبیلې خپل مشر. دا د دې لپاره چې دوی منظم ژوند تیر کړي څه مسله نو خپل د قوم مشر ته به وایي. وقال الله ویلی الله تعالی انی معکم یقینا رستاسو سره مرګره یما ان بالنصرة والمعونه، زبر سره مدد کو. پس شرطونه باندې تاسو به دا لوز کوي، دا کارونه به کوي 15. لئن اقمتم الصلاة دي ته لیکي تفصیل الميثاق بذكر الامور الخمسه. میثاق الله ذکر کوي دای تفصیل کوي په 15 امور سره. لئن اقمتم الصلاة کچرت تاسو پابندي کوله د مانځ، دویم واتیتم الزکات ورکول تاسو زکات لرا، دریم دا دوامن تم تاسو به ایمان راوړی به رسولي زما په ټولو رسولانو باندې. دا ورته ځکه ویل لانهم فرقوا بینهم، دی یهودو پکې تفریق کړو کنه، دا پکې منو دا پکې نه منو. سبه وجل د چا به تکذیب کو، عیسی علیه السلام ته به نعوذ بالله کنزل کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی نه مانی، نه ټول رسولان به مانه. سلورم دا د وعزرتموهم تاسو به عزت کوئ د ټولو پیغمبرانو تر اخیری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې کستاسو په ژوند کې راشي، ستاسو د اولاد په ژوند کې راشي، ټول پیغمبرانو عزت وکوي. وعزرتموهم مراد دې عزت معونت تعظیم او توقیر. پنځم دا د مال بلګوي ګور انفاق واقرضتم الله قرضا حسنا، او قرض به ورکوي تاسو الله ته قرض خیسته معنا تاسو مې انفاق کوي چې دا کارونه وکړه کنه. لا اکفرن خامخا بزلرکم وعنکم ستاسو سیئاتکم ستاسو بد حالات او گناهونه، ولا ادخلنکم او خامخا بز تاسو داخل کم جنتونو ته چې بیږي بلاندې دونو بنگلو دا غننی ورونه. فمن کفر ورکچا دا لوزونه مات کړه کنه، فمن کفر پچا چې کفر کړ انکار یو کړ دې لوزونو د پوره کولونه بعد ذالک رستور دینه چې ما سره پاک کړه منکم ستاسو نه، فقد ضل نو یقینا دا انسان واوړې دو سوا السبیل برابر لارنا گمراش. فبما نقضهم الله اذا پینځه وانه لوزونه مات کړو، پینځه عذابونه دلته ذکر کړي. لعناهم یو وجعلنا قلوبهم قاسیه دوا يحرفون الكلمه عن مواضعه دري. سلورم ونسوا حظا مما ذكروا به. پینځم ولا تزال تطلع على خائنه منهم. دا وسور ذکر کوي په وجه د دې چې پینځه لوزونه مات کړ الله رب العالمین ورله 15 سزاګانې ورکړي. دي ته دینی سزاګانې وي، د دینی سزا ډیره سخت چې الله دې نعوذ بالله الله دې ټول ته وساتي. د دین دشمن دي کې الله په دې نه سر شي، دا ډیره سخت خبره. الله دې خپل دین نه واړي. فبما نقضهم پس په سبب د دې، پس په سبب د ما ته ولود دي میثاقهم خپل لوزون لرا لعناهم من قد لعنتنا وکړه. یو دویم لا د وجعلنا قلوبهم قاسیه من وګرځول د دې زړونه ډیر سخت. ثم قست قلوبكم مخي سوره بقره کې تیر شو کنه زړونه سخت شوی. قسوة القلب دی ته ویل کېږي چې انسان باندې وعظ نصیحت بیان بشارت تخویف دا اثر نه کوي، زړی سخت شي والعیاذ بالله اثر نه. دریم دا دی یحرفون الکلمات بدلی کلمې د الله عن مواضعه د خپل زینونه، دي ته اثر د قسوة القلب وي. تحریف معنوي کوي، معنا داسې تاویلات کوي چې خپل شرک او بدعت او ناروا کارونه ته ثابت دي. تورات کې به دا تحریفونه کول دي. سلورم دا د ونسو او دوی رکړه حظا غټه برخه مما دا غسنا ذکرو به چې دې ته بیان کړی شی او په تورات کې غټه برخه د الله په کتاب کې سی په تورات توحید او توحید دې پرې خو شرکونه شروع دا غټه برخه یې رکړه. وسم کوي انسان ټول قران مانم او د الله کتاب چې دې تلاوتونه هم کوي او ختمونه هم کوي، خو توحید پکې نه مانی نعوذ بالله، نو غټه برخه پاتې شو. دا د شوله ک قران دې سره مانی نه، ځکه قران کې خاصم توحید دی. ټول مسله چې ګرځي بیرته د الله توحید لراځي. ګوره شریکان به د الله سره نه جوړي، او ته په باباګانو ګرځي او پیرانو ته سجدي کوي او غاړه کې تارونه او خپو ته تارونه او مټو ته تارونه او بندونه او یا فلان مدد او دا غي په نوم نظر منختي. نو تکم ځکه قران مانی، قران غوته د دې شرکونه نه مانی کوي، ته پکې ککړې. دا د شوله کې چې تیړو مانی نه
ځکه الله وی ونسو حظا مما ذکروا به غټه برخه دوی یې رکړه دا غنا چې دوی ته بیان کړی شوی او په تورات کې هغه توحید مسله او بل خاص کر د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په باره کې نخوي او دا حکم چې باغ به ایمان راوړي دایمي رکړه د پنځمه سزا دا ده چې تبه همیشه دوی په خیانت کویږي الله به یې تونه را لیږي ولا تزالوا تبه همیشه نبی تطلعوا چې تبه خبرېږي علی خائنه منهم په خیانت د دوی د طرفنا الا قليلا منهم مگر لک کسان به د دوی نه چې به خیانت نه کوي او حق به قبول کی ایمان براو لګو په به ایمان راوړو فاعف عنهم پس معافي کوي دوی ته واصفحوا مخته واړوا معنا دا د خپل وخت سره مزایا کوي چې بحثونه ور سره لګي شروع شي باج سړي باندې خپل صلاحیتونه نه ضایع کوي هغه سميږي نه کوګ لرګي ته لګي ور سره اړه خپل وخت ضایع کوي ان الله يقينا الله يحب المحسنين من كيد يستعمل كون كسرا ومن الذين قالوا انا نصارى دلتوس بل مثال د نصارا ذکر کوي مخکې د بد عهدی د يهودو تذکره وکړه اوس د نصارا د بد عهدی تذکره چې دا ګور دا ځان له بیل بدمعشان ومن الذين من واخذنا من الذين او منګه اخستي و داغه کسانو نه قالو چې غیزان تداوي چې ان نصارى یقینا منګه نصارى یو اخذنا ميثاقهم منګه اخستي و په وعده دوینهم قالوا ان نصارى اشاره ده نوم دوی په خپل ځان لیخه نصارى ځان ته ول په دې بنیاد چې دوی موږ نصرت کړې د عیسی علی السلام چې کله غی اعلان کوم من انصاری لله څوک به زما مدد کوي موږ سره مدد کړو د مشران زکه دوی ته نصارا ویلې کېږي الله دوی نه مملوزه خسته پشان ته د میثاق د سابقین فنسود دوی مې رکا غټه برخه د توحید چې کومه برخه او د نبی علی السلام د رسالت کومه تذکره هغه دوی مې رکا فنسون یې رکړه دوی حظا غټه برخه مما ذکروا به دا غسنه چې دې ته بیان کړی شو په انجیل کې نو الله سو کړو یو سزا ذکر کوي الله خپل منځ کې دښمنۍ واچو دا یو غټه زابي چې په یو بل سره اړه مشي پارټي بازی شروع شي لانجی شروع شي ایو بل باندې حملي شروع شي فاغرینا بینهم العداوه راپور تکړه موږ د دې په مابین کې دښمنی د ظاهر عداوت په ظاهر کې والبغضاء او کینه پزړه کې الی یوم القیامه تر ورځې د قیامت پورې الله رب العالمین د دې په مابین کې دښمنی نه پیدا کړلې بعضی خو چې دا دښمنی د يهودو نه سوارو په مابین کې مراد د کدی دیو بل نه ډېر سخت انکار کوي د دینونو نه انکار کوي دیو بل قبله نه مني مخکې سوره بقره کې تیر شو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء غیر دوی دین نه مني دوی دا غیر نه مني دویم قول دا دی چې دا نصارا په خپل مینس کې الله ډلې کړ کنه خپل مینس کې ډلې شو دښمنی کې پیدا شو په قیامت پورې دې کې مختلف ډلې مشهور پکې یعقوبیه او نستوریه او ملکانیه او ملکیه به متویله ملکانیه مرتویله ابن جوزی رحمه الله فرمایي وكل فرقه منهم تعادي الاخرى ودې کې ار ډله چې د بلی دشمنو ار یو به د بلی دشمنی کوله لکه اوس دا حنفي چې د موږ په شافعي پسې نه کیږي شافعي موږ په حنفي پسې نه کیږي د شافعي موږ په حنبلي پسې نه کیږي د حنبلي په مالکي پسې دا کته چا ویلي دا ډلې خرڅ تاسو جوړې کړې د نبی رسول الله زمانه او صحابه کو خدا نه وي او نه د امامانو دا جوړې کړې مسلمان دې توحید والا دې زموږ ټول منظور پسې کېږي توحید والا نه پدې کې دا ډلې پیدا شو دشمنۍ نه پکې پیدا شولې وسوف ينبئهم الله زر دې دوی له الله خبر ورکي بما كانوا يصنعون پاک کارونه چې کوم دوی کول دې چې دا څه کول د دین په نوم باندې لوبه الله بوله خبر ورکي منه سزا به ورکي یا اهل الكتاب دې زنوس احوال تفصیلیه ذکر کې دی او سلوی خایت پوری دالی کتاب خطابات دی اهل کتاب ته او یو خطاب په کې راځي مؤمنانو ته یا اهل الكتاب کتاب والاو دې کې ګوره دعوت د اهل کتاب ته پس د دینه چې د ذکر د نقد العهد او ترغیب د جراشه ایمان راوړی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران باندې نجات بدر الله درکړي دی بدو کارونو بدو صفاتو
یا اهل کتاب قد جاءکم یقینا راغله د تاسو ته رسولنا زمونږ رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا داسې رسول دی یبین لکم چې واضح بیانې تاسو ته کثیرا ډیر مسائل مما دا غسنا کنتم تخفون چې تاسو په پټولې من الكتاب د کتاب د الله نه داسې مسئلې چې تاسو د الله د کتاب نه پټې کړې دي يهودو په تورات کې او نصاراو په انجیل کې پټې کړې دي او دا رسول درته بیانوي راشي کنه دغه رسول باندې ایمان راوړی کنه لکه يهود را لګېدلي واغې د رجم حکم یې پټ کړی کنه د رجم حکم یې پټ کړی چې یو واده والا دی او بدکاري وکړه هغه دپاره رجم رستو برازین شلمدی صورت کې را روان منکرین دي سو رجم کم ځای کې وی رجم قران کې مشته غتا لړون کړي رجم قران نم ثابت مشته لړون کړي ستاره لړون دی دوی علاج من سره نشته ويعفو او دا نبی اعراض کوي پریږدي مخ اړي عن کثیر د ډیرو مسائلونه څنګه نبی د ډیرو خبرونو مخ اړي او پریږدي اعراض کوي مطلب دا دی کم چې زموږ په دین کې منسوخ شوی احکام دی هغه پریږدي مخکې اوس نشته منسوخ شو ناغه د دې لکه زموږ دین الحمدلله آسان دی ډیر احکام چې مخکې سخت هغه زموږ دین کې لري شوی ناغه دا رسول پریږدي ادر تنه بیانې ځکه هغه منسوخ شوی قد جاءکم من الله ترغیب دی قران ته دو صفات د قران قد جاءکم من الله یقینا راغلی تاسو ته الله تعالی طرف نه نور رڼا و کتاب مبین او کتاب دی واضح ښکار بیان والا دا چې کوم دی نورم قران دی او کتاب مبینم قران دی دي تعطف الصفه على الصفه وي عطف التفسیر مرتوی لیکيږي سورې نساء کې تیر شو دویم قول دا دی نور دی په دې لحاظ باندې چې نور نه مراد دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور په دې لحاظ باندې دی چرونه والا دین راوړی دی د ذات په لحاظ بشر دی او کتاب مبین تاسو ته راغلی چې قران دی دا رسول درته بیانې یهدی به الله خودنه کوي په دې کتاب سره الله تعالی ګوره د اخیری رسول د بعثت یا د قران درې فائدې یا د به کی ضمیر رسول تم راځي کی قران هدایت کې په دې کتاب سره الله تعالی من اتبع رضوانه دا هغه چا چې تابعداري کوي د الله د رضا څوک چې د الله رضا غواړي دا کتاب د الله رضا طرف ته روانه کم طرف ته روانه سبول السلام د لارو د سلامتی طرف ته الله په دې کتاب سره هدایت کې هغه چا ته چې د الله د رضا تابع دي سبول السلام لارو د سلامتی طرف ته سبول کی اشاره ده په دې جمع کې احکام ته چې د ګډیر احکام ويخرجهم ورباسي الله دوی لره من الظلمات يرون الى النور رنا طرف باذنه فقل حكم دریم دا ويهديهم الله دوی روان الى صراط مستقيم لار نه طرف ته جنت ده معلومه شو الله کتاب دا صراط مستقيم صراط مستقيم مصداقات منوي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا متعلق د مخ يبين لكم سر دې کې د اهل کتابو دو نسواراو د یو ډلې چې هغه یعقوبیه ورته ویل کېږي دا غیرت ده په انجیل کې خاصل کې بیان شوی د عبدیت عیسی علی السلام چې دا الله یو بنده ده دوی به دغه بیان پټاو خلکو ته نه بیانو او الہی ته جوړ کړل چې نه عیسی علی السلام په خپل نعوذ بالله الله د الہی صفات پکې الله رب العالمین په قران کې دې کفر ښکارا کوي لګي بل دا عقیده د حلول دی جوړه کړي و چې عیسی علی السلام کې الله حلول کړي دا حلول عقیده د کفر عقیده ده ډیرو صوفیاو دا په اسلام کې را د نکړي خو په دین کې نشته ده حلول عقیده یو ګنده باطل عقیده ده د کفر چې الله رب العالمین نعوذ بالله په یو څه کې حلول کوي وي په خپل خو ګوره دونه بی دین دي داخله چې الله رب العالمین وي الله فوق العرش دی نو دا سره نه مانی وي الله لدی مکان ثابت کو او په خپل دونه ګنده عقیده ده چې الله تعالی په وشي کې نه نواتنو دا تاسو څه جوړ چې ته حلول په دې پلاني کې او په دې پلاني شي کې او تا د الله ادب وکړه غټه به دې دې د الله وکړه دا ډېر باطل عقیده ده د حلول عقیده دی ویلي
الله رب العالمین په دې مسیح ابن مریم کې ننوته د نعوذ بالله حلول یې کړی په دې باندې الله دوی کافر شوي دي لقد كفر الذين اول په الله د کفر فتوا وکړه دا ورته الله کافر ویل دي کې رد په هغه کسانو باندې چې بعضی مولیانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې اهل کتاب ته کافر نشي ویل ولې الله ورته نه لقد كفر الذين الله کفر کړی زه په قرآن کې دا خبره شته یقینا کافر شوی هغه کسان قالو چې غي دا وی ان الله یقینا الله چې هو المسيح ابن مریم هغه مسیح ابن مریم دی الله رب العالمین دا واقدار د کائنات چې دی هغه مسیح ابن مریم دی الله رب العالمین پکې وی حلول کړی دی نعوذ بالله دا غلطه عقیده و دا به چې کوم یعقوبیه ډله لکه اوسم بعضی خلک وی په دې نت کې بیانات شته نعوذ بالله دا د کفر عقیده ده چې نعوذ بالله علی چې دی علی دا ټول کائنات جوړ کړی او علی چې دی هغه زمونږ پیدا کوونکی دی نعوذ بالله علی دا کړی ولی دا کړی والعیاذ بالله الله لقد كفر الذين كفر عقیده شو چې دوی الله چې دی واقدار د کائنات او مسیح ابن مریم دی قلت ورته وای زما نبی رد دې عقیده په سلور طریقو ورته وای اے نبی اول دا فمن یملک من الله پس څوک دی چې اختیار لري د الله په مقابل کې شی اند کم سیزا ان ارادکو غړی الله ان یهلک المسیح ابن مریم چې وفات را ولی په مسیح ابن مریم باندې منا مرګ پیراولی و امه داغه په مور باندې ومن او پراغه چا باندې فل ارض چې په دې ځمکه کې دي جميعا ټول الله وی ګور دا مسیح عیسی علی السلام خو ماته دومره تابع دی کزه په دبانی د دې په مور باندې او په ټول کائنات مرګ راولم کنه سو کې معنی نشي خلاصول نو چا باندې چې مرګ راځي هغه سب د الله تعالی سره نشری کوي نه پای کې الهي صفات راتلی شي علی رضی الله عنه چې د خوزان له بل چا د لاس ولګید شهید کسار منځل راتلو بل چا د لاس ولګید ځان اخلاص نکړ تا د پاره ما د پاره بس مشکل کوشای شي یا علی مشکل کوشای دا رنګ عیسایانو په عیسی علی السلام ته ویل چې عیسی مشکل کوشا را مدد الله فرمایي دا ما تعجز دي دویم دا د ولی الله یو خاص د الله په اختیار کې ملک السماوات با چي د اسمانونو د زمکې د وما بینهما دا هغه څه چې په ما بین د دې دوانو کې دي دریم دا د یخلق ما یشاء او پیدا کوي الله څه چې غواړي مطلب دا دی عیسی علی السلام سره بچی د اسمانونو زمکې نشته او هغه خلقت کولې شي پیدائش سلورم دا د والله الله پارسی ځوانه قدرت لرونکي دی او عیسی علی السلام خدا سينه دی په دې سلور طریقو په رد وکړو وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه رد په عقیده د اهل کتاب يهود او نصارا باندې په یو بل خبره چې دی به دغه کو تزکیه النفس به ډیر کو د ځان صفاتونه په سلور طریقو په الله رد يهود بمدا تزکیه د خپل ځان کوله پاکیو نصارا وقالت اليهود واليهوديان ونصارى نحن ابناء الله من نازولي د الله یو الله زامنی ویني د الله نازولي ودا سین مين را سره الله کله کپلاری چې بچی سره واحباء او دوستان یو داغه ورته دون غلط عقیده جوړه کړو قلت ورته وای دی ما عقیده باندې را فلما يعذبكم ولي بالله عذاب درکې تاسو ته بذنوبکم په سبب د ګناہوں تاسو یو ردی پیداو تاسو باندې خو عذابونه راغلي تاسو د الله پاک نازولی او دوستانه نو د عذابونه تاسو مشران باندې وخت په خول راوست معلومه شو دعوام د دروغ ده ځین دا د بل انتم بلکې تاسو چې بشر او بندگان یې ممن دا چانه خلق چې الله پیدا کړی د الله د مخلوق نه پیدا بشر یې تاسو دا موه چې مونږه ابناء الله واحباؤه دریم دا الله خو خدای چې چاله عذاب ورکړي چاته بخنه کوي دا الله اختیارات ته ماخله چې په خپل ځان ته ډیګری نه جاری کوي یغفر لمن یشاء بخنه کوي الله چاته جو غواړي او يعذب من یشاء او عذاب ورکړي الله چاته جو غواړي سلورم رب کوي ولله ملک السماوات والارض بچی د اسمانونو زمکه الله سره راو د مابین تاسو سره خو نه د تاسو ځان له تزکیه کوي ولله خاص د الله لپاره بعد شهید د اسمانونو د زمکه او په مابین دا غسه کې چې دي او ما بینهما په مابین د دې دوانو کې د زمکه اسمانونو په مابین کې چې دا کم کائنات دی بچی الله سره
وإلیه المصیر او خاص الله ته ورګرځېدلې. یا اهل الكتاب دي ته تکرار د خطاب، بیا خطاب کو یا اهل الكتاب سره. دلته اوس الله فرمایي تاسو ته زمونږ دا رسول چې راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په زمانه د فترت کې راغلی دی. دلته اصل کې ارسال الرسول د دې حکمت ذکر کوي د پاره د دفع د عذر. دا رسول مې ولې راولېږلو په زمانه د فترت کې، نه ډېره زمانه پورې زمانه د فترت دی ته وي چې یو پیغمبر تیر شوی او بل لا نه راغلی. دې زمانه کې په دې مینځ کې ډېره زمانه تیر شي، رسول پکې نه راغلی. زمانه د بندش د رسولانو درالېږلو فترت بندېدو ته وي چې رسول علیګل بند شي او بیا پکې الله راولېږي. نو عیسی علیه السلام نه بعد ډېره زمانه پورې رسول نو راغلی تقریبا 600 کاله سکم پوره شو نو راغلی. الله اوس محمد رسول الله راولېږلو صلی الله علیه وسلم. دا مې ولې راولېږلو دې دپاره چې دا ونه وایي چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. ګوره موږ له خو یا الله نه بشیر راغلی او نه نذیر، یره ورکوونکې زیری راکوونکې دا موږ ته نه راغلی. نو دا مې راولېږلو فقد جاءکم بشیر ونذیر. تاسو ته اوس بشارت او انذار بیانوي، احکام بیانوي چې سبا به بهانه ونه کوي. دا اخیری رسول له اوس ایمان پر راوړل. یا اهل الكتاب کتاب والا قد جاءکم یقینا راغله دې تاسو ته رسولنا زمونږ رسول. خدا رسول سکی ډیوټي د رسول یبین لكم، دا رسول بیان کوي تاسو ته، یبین لكم بیان کوي تاسو ته. مفعول حذف دې څه بیانوي؟ اما کی ذکر شو کنه کثیر مما کنتم تخفون من الكتاب، اچ تاسو ډېری مسلې د الله د کتاب پټولې غدر ته بیانوي. بعضی وی یبین لكم الشرائع والاحکام، شرائع او احکام درته بیانوي د الله کنه. بعضی وی یبین لكم کیفیت رد المتشابهات الى المحکمات، دا رسول دې لپاره راغله بیان کوي د دې کیفیت درته بیانوي د دې چې متشابهات به ګرځو محکمات طرف ته. او تاسو اهل کتاب اکثر په متشابهات باندې غلط استدلالات کوي. دا رسول دې لپاره راغله دا روح د لسم کی. دا رسول میراولېږي چې بیان وکړي علی فترة من الرسل، په زمانہ د بندېدو د سلسله د رسولانو کې. فطور څه ته ویل کېږي؟ فترت فطور سستی ته وایي، په معنا د ټهراو راځي، ودرېدل سکون، او په معنا د انقطاع راځي ختمېدل. مطلب زمانہ بند و د رسولانو درالېږلو، په دغه زمانه کې الله راولېږلو. ان تقولو څنګه چې سورې نساء په اختتام کې موږ ویل کنه دې کې چې د بصریینو قول واخلي نو معنا دا ده کراهیت ان تقولو، او که د کوفیینو قول واخلي نو منلې الله تقولو. دې لپاره چې سبا دا ونه وایي چې ما جاءنا موږ ته خو نو راغلی من بشیرین، څوک زیری راکوونکی پیغمبر، ولا نذیر، او نه څوک یې راکوونکی. الله دا رسول مې ذکر راولېږلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبا دا بهانه ونه کوي چېرې موږ ته کوم پیغمبر نو راغلی، موږ ته خو چا نه دي ویلي دا کار وکړئ نو ګوره اجر دی او جنت دی، دا کار مه کوئ ګوره جهنم دی. نه څوک زیری راکوونکی راغلی او نه څوک یره راکوونکی. فقد جاءکم دلته عبارت کې حذف دی، معنا فلا تعتذروا بهذا العذر، دا عذر تاسو نشئ کولی، اوس دا بهانه ختمه شو. فقد جاءکم پس یقینا راغلی تاسو ته بشیر و نذیر، زیر درکوونکی او یره درکوونکی پیغمبر چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. والله الله پارسیز باندې قدرت لرونکی دی. وإذ قال موسی لقومه، ربط مخکې سره دا مخکې د دې افراط په دین کې د ځان نه زیاتې او غلو، اوس تفرید ذکر کوي. وإذ قال موسی، په هغه وخت کې چې ویلي موسی علیه السلام، موسی علیه السلام اول دی بني اسرائیلو دی خپل قوم ته د الله نعمتونه وشمارل، بیا ورته ویل قوم راځئ کنه چې دا جهاد وکړو. ځمکه تې نیولې وه، یو قوم چې هغه جبابره قوم دی، راځئ لاړ شئ چې دوی سره جهاد وکړو. او الله ما سره وعده کړې الله رب العالمین به موږ سره مدد کوي، فتح به راکوي. او دوی بیا هم تیار نه شو. لکه دې ورپسې آیت کې وروستو ذکر کېږي. وإذ قال موسی، په هغه وخت کې چې ویلي موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، یا قوم اذکروا، اے زما قوم ذکر کوي، رایات کوي، منه په شکر کولو سره. نعمت الله، د الله نعمتونه علیکم چې په تاسو باندې کړیو. اذ جعل فیکم، کله چې جوړ کړه په تاسو کې انبیا پیغمبران. دې ته تفصیل د نعمت، تاسو کې الله پیغمبران را لېږلي.
دویم دا د وجعلکم ملوک او ګرځولي الله تاسو بادشاهان ټول خو بادشاهان نو دې څه مطلب یو معنا دا په تاسو کې بادشاهان را لېږلي بني اسرائیل کې تیر شو چې یو قوم په یو قوم کې بادشاهان راځي خدای د قوم عزت یې کنه دویم دا دا چې نه ملوک بادشاہ هر هغه چاته وي چې الله ورله خزه ورکی کور ورکی بچی ول ورکی او چې کله ته په کور کې او ستا ملاقات ته څوک راشي او تا پسې بچی راشي یا خادم راشي څوک دی غواړي دا بچی ده کنه تعالی الله یو بچی درکړی ده په دې نعمت شکر وباس چې تا د باقاعده आवाज کیږي دریم دا دوا آتاکمو درکړی الله تاسو ته ما سلام یو چې نه دی ورکړی احدنی چاته من العالمین د ټولو عالمونو نه دغه زمانہ پوری په دې ډیر نعمتونه شوي سیوا زموږ د امت نه چې دی امت باندې به الله رب العالمین خصوصي بیر انعامات کړي عالمین نه مراد دغه زماني عالمونه دي تاسو ته الله ډیر څه درکړي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه تغوا قیدا هغه به رسو ذکر کوي ان شاء الله Thank you.